که ته غواړې ښې خبرې اترې ولرې، داسې خبرې چې خلک واقعا درته غوږ ونیسي، بې ځایه اوږدې خبرې ونه کړي او با اعتماده چټک او پرېکنده ښکاره شي، نو دا موضوع ستا لپاره ده. ما یو مهم شی اصلا درک کړی، اړیکه یوازې یو عادي مهارت نه دی، دا یو علم او اوس ساینس دا کوي چې څه شی یو انسان جذاب کوي او څه شی هغه ژر هېرېدونکی ګرځوي. نو زه به درته داسې طریقه درکړم چې د تحقیق او نیرو ساینس پر بنسټ دي او د نړۍ د بریالیو خلکو لخوا کارول کیږي. اول خلک ستا انرژي نقلوي، خلک یوازې ستا خبرو ته نه بلکې ستا احساسات ځوابوي، هغه هم په شاوخوا 200 ملي ثانیو کې. که ته ګډوډ یې هغوی هم ګډوډېږي، که ته ارام یې هغوی هم ارامېږي، که ته باوري یې هغوی هم ځان خوندي احساسوي. همدا وجه ده چې بریالي مشران او ویناوال ارام ښکاري، هغوی د ټول مجلس فضا کنټرولوي. دویم، دماغ له منطق نه له نوښت سره مینه لري. که غواړې د چا توجه جلب کړې، یوه حیرانوونکې جمله وکاروه، یوه عجیبه پوښتنه وکړه یا یو غیر متوقع نظر ورکړه. د خبرو پیل تر ټولو مهم دی. که پیل قوي وي، خلک در سره پاتې کیږي. دریم، ساده خبرې، هوښیار ښکاره کېدل. خلک ستا هوښیارتیا د سادهوالي له مخې قضاوت کوي، نه د پیچلتیا له مخې. ساده خبرې تا هوښیار او باوري ښکاره کوي. پیچلې خبرې خلک فکر کوي ته ځان پټوې یا ډاډه نه یې. نو که غواړې هوښیار ښکاره شي، هڅه مه کوه چې ډېر هوښیار واوسې، ساده واوسه. څلورم، پوښتنې کول. خلک راجلبوي. کله چې ته پوښتنه کوې، د مقابل لوري دماغ کې ډوپامین ازادیږي چې هغوی لا زیات لیوال او متوجه کیږي. یوازې خبرې مه کوه، پوښتنې وکړه. خلک خبرو ته راکاږه. پنځم، ستا غږ د خلکو احساس بدلوي. ستاسو د خبرو طرز د خلکو د زړه ضربان اغېزمنوي. تیز او ګډوډ غږ خلک ستړي او مضطرب کیږي. آرام او منظم غږ سره خلک آرام او متمرکز کیږي. ستا غږ د نورو خلکو پر بدن مستقیم تاثیر لري. شپږم، ریتم. خبرې قوي کوي هغه جملې چې ریتم ولري. خلک ډیر ژر مني او رښتینې یې ګڼي، لکه ورو ځه تر څو ژر ورسېږي. څه چې تعقیب کړي همغه وده کوي. ساده او لنډې جملې خلک یاد ساتي. اووم، د یو دوه درې طریقه وکاروه. کله چې مهمه یا سخت خبرې کوي، نو اول 3 ثانیې تم شه. دویم، یوازې 2 مهم ټکي ووایه. دریم، په یوې خبرې خپلې خبرې ختمې کړه. دا طریقه خلک بیرته خبرو ته راګرځوي او تمرکز زیاتوي. اتم، لنډې خبرې وکړه. دماغ اوږدې خبرې نشي تعقیبولی. له 5 تر 10 ثانیو خبرې وکړه، بیا لږ تم شه، بیا ادامه ورکړه. دا کار ستا خبرې واضح او قوي کوي. نهم، لاسونه یا باډي لینګویج وکاروه. ستا لاسونه ستا د فکر کولو برخه ده. لاسونه ښکاره وساته، حرکت ورکړه، دا اعتماد او وضاحت زیاتوي. پټ لاسونه بې باوري پیدا کوي. کیسې تر معلوماتو ډېر اغېز لري. خلک کیسې تر شمیرو ډېر یادوي. یوازې حقیقت مه وایئ، کیسه ورسره یو ځای کړئ. کیسې احساسات راپاروي او هماغه خلک بیا نه هېروي. 11، زه فکر کوم مه وایه، ما لیدلي ووایه. زه فکر کوم کمزورې جمله ده، ما مشاهده کړې. قوي او باوري ښکاره جمله ده. 12، نوم او شخصي اشارې وکاروه. کله چې د چا نوم واخلې او یوه ځانګړې خبره ورسره وتړې، هغوی سمدستي متوجه کیږي، ځان مهم احساسوي. 14، د بدن حالات. اوږې شاته کړه، سینې خلاصې وساته. دا کار ستا غږ قوي کوي، تا با اعتماده ښکاره کوي. 14، نوبتي خبرې باور زیاتوي. ته اړتیا نه لرې چې له چا سره موافق واوسې تر څو باور جوړ کړې، دا کافي ده. دواړه لوري مساوي خبرې باید وکړي، یو بل ته فرصت ورکړئ. ښه اړیکه تصادفي نه ده، دا مهارت دی. که ته دا اصول عملي کوې، خلک به درته غوږ ونیسي، خبرې به دې اغېزمنې شي او ستا نفوذ به ډېر شي.